حدیث ترمذی کې راځي حسن حدیث ته وګد حدیث ته په اخر کې بيدا جمله ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځل صحابه کرام ته و اے صحابه کرام ان من ورائكم اياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر واستاسو نورسته به داسې وخت راشي او داسې ورځې به راشي خطرناکې چې په دین باندې صبر کول او دین چې کوم دی په لاس کې نیول دا به داسې مثال لري لکه سکروټه چې په لاس کې واخلي داسې ورځې پورې روانې دي زما عزتمندو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې دا خبر ورکړی چې په خالص دین باندې او کتاب او سنت باندې سړی عمل کوي نو هغه به چې داسې تکالیف سره مخ کېږي امدا معاشره ده او امدا زمانه ده زما عزتمندو نن سبا خلق چې دشمنی کوي صرف او صرف دین والا سره کوي هیڅ چا ته سمه و صرف او صرف په کتاب او سنت باندې عمل کوه خو لیکن خلق په تاسو سره اسی دشمنی کوي سبحان الله خلقو چې کوم دی غلو سره دشمنی ونه کړه خلقو دمانو سره دشمنی ونه کړه خلقو چې کوم نه فساق او فجار سره دشمنی ونه کړه هغه څوک بد نه غړي معاشره کې بلکې هغه ته چې د مجلس کې زی ملاويږي هغه ته معاشره کې د عزت په نظر باندې کتل کېږي خو لیکن د کتاب او سنت والا خلق او د دین سره چې کوم نه تعلق لرونکي خلق دې ته خلق په سپک نظر باندې ګوري او د دشمنی په سترګه باندې ګوري زما عزتمند نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر مخکې ور کړی دی چې دین باندې عمل کول خالص دین باندې دا داسې مثال لري لکه سکروټه په لاس کې نیول ډیر سخت یو کپری دی نو هغه چې کوم نه مړ کېږي او د جدا کېږي دینم زما عزتمند په دې زمانه کې رانیول دا ډیر تکالیف چې کوم نه غي سره معادل دي خو لیکن پر خودلې به چې ډیره بدبختی ده زما عزتمندو الغاز به چې د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تسلی ورکړه چې مقصود زما په دې جمله کې ده فرمایي چې للعامل فيهن مثل اجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم په دې زمانه کې دا زمونږ استاد زمانه خودلې ده یو سړی چې په دین باندې عمل کوي او د رب العالمین چې د بندګي کوي دې ته رب العالمین دومره اجر ورکوي لکه 50 صحابه کرامو ته چې الله اجر ورکوي د 50 صحابه کرامو اجر الله رب العالمین په دې زمانه کې یو مؤمن ته چې په کتاب او سنت باندې عمل کوي د الله بندګي پکې موجود دی خپل ظاهر او باطن خپل غم او خوشحالي چې کوم دی د دین مطابق برابرای او د شریعت ته چوکاټ نه وځي الله رب العالمین د 50 صحابه کرامو اجر ورکوي دا حدیث ته زما عزتمندو ولی ځکه موږ مخکې وویل چې معاشره ډیره خرابه شوې ده یو طرف نه چې شیطان دی بل طرف نه انسان د خپل نفس ته په ګناه باندې انسان ته امر کوي بل طرف نه غلط ملګری دي غلطه معاشره ده او بل طرف نه چې خواهش ته زما عزتمندو دنیا چې کوم نه داسې شوې ده چې د شیطان د جالونو نه ډکه شوې ده نو په دې زمانه کې چې سړی په کتاب او سنت باندې روان یو په دین باندې عمل کوي الله رب العالمین دې انسان نه دومره خوشاليږي چې د 50 صحابه کرامو اجر ورکوي به د دې مقصد دا نه دی چې دې زمانه کې یو سړی چې هغه مؤمن دی او نیک عمل دی دا د صحابه کرامو نه کېږي چې د غوړش نظم عزتمندو د دې مثال داسې دی صحابه کرام چې کم دیغه مثال د وزیرانو لري د بادشاہ یو وزیر دی هغه چې ډیره اوچته مرتبه یو بل سړی دی یو کمالو کی او هغه ته چې د بادشاہ انعام ورکي مثلا 10 لک روپۍ ورکړي نو دې ته 10 لک روپۍ ورکړي 50 لک ورکړي وزیر ته ور نه کړي خو د دې معنا دا نه چې دا د وزیر نه غوړه شو ټیک ده پیسې دی واغستره خو لیکن غوړه چې کم دی وزیر دی صحابه کرام زما عزتمند وزرا دي د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم نه ملګری دي دا غي مرتبه او شان ډیر اوچت دی هغه ته څوک نشي رسیدلی خو لیکن الله رب العالمین موږ تاسو ته د هغه اجر چې دی په دې زمانه کې مرا کوي زما عزتمندو غرض په خبرو کې دا دی کوشش تا کول پکار دي د خپل بچی چې کوم نه غ دین سره تعلق د دې پیدا کول پکار دي د ځوانانو چې کوم نه غ د دین سره رابطه جوړول پکار دي او د دې چې کوم نه پرې خودل دا ډیر تاوان دی والله العظیم امدغه بچي په امدی باندې انسان چې کوم نه جهنم ته ورځيږي امدغه بچي په دې باندې انسان چې د جنت الفردوس حاصلول شي نو ولې چې کوم نه یو سړی داسې بدبخت شي چې بچي امدسي پری خپل سر ته او دغه چې کوم نه اس تربیتونه کی سبا چې کوم نه ولعاذ بالله د دینه غټ فاسق او فاجر او ډاکو چې دی او غلطي جوړ شي زما عزتمندو دا حلقات دا ډیر اوچت حیثیت لري او دا په دې زمانه کې حفظ کول دا ډیر غوړه زما عزتمندو خلک او الله رب العالمین دې انسان ته چې د خیر اراده کړی دا خو لیکن چې موږ تاسو ته دا خبره اوچت ښکارا شي او غټ ښکارا شي